نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 4 کسان داسې دي چې د هغوی په باره کې الله تعالی په خپل ځان لازم کړي دي چې هغوی به چرته هم په جنت کې نه داخلیږي او نه به ورله د جنت نعمتونه څکلو له ورکړی کیږي. هغه څوک دي چې څوک د شرابو څکلو عادت وي، سودخور، د یتیم مال په ناحقه خوړل والا او د مور او پلار نافرمانی کول والا، دوی به په جنت کې نه داخلوي. مونږ ته یو شرابي کس څومره بد ښکاري او څومره بد راته ښکاري د یتیم مال خوړل والا، لیکن سود خوړل راته څه بد کار نه ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سود 1 روپۍ خوړل والا د 36 ځله زنا کولو نه بدتر دي، یعنی د 36 ټایمز نه. که چاته د یو زناکار پته ولګي نو خلک ورته په بد نظر باندې ګوري چې دا خو زناکار دی او صرف 1 روپۍ خوړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ګناهونو نه خپل ځانونه بچ کوئ چې هغه به نه معاف کیږي. ځکه دلته وفرمایلی شو چې هم فیها خالدون، همیشه به اوسیږي په هغې کې، ځکه چې هغوی د الله تعالی د حکم نه انکار وکړو. د الله سبحانه وتعالی د یو حکم نه انکار کول یا د یو آیت نه انکار کول د قرآن نه انکار کول دي. نو ای فرمایل چې د هغه ګناهونو نه ځانونه بچ کوئ کوم چې به نه معاف کیږي. اولنی دی د مالی غنیمت نه غلا کول او دویم دی سودخوري یعنی سود خوړل.